غزني د ادب، فرهنګ، اسلامي تمدن او ثقافت پلازمینه. مبارک رمضان، مبارک رمضان. د حضرت سلطان محمود غزنوي، حکیم صاحب سنایی، خواجه بلغار ولی، بهلول صاحب دانا او نور اولیاء کرامو ټاټوبی. عمل کړه صحیح، خپل هدف کړه روښان، خپل منزل کړه صحیح. د غم یاش د محنت د افغان ولس کور د ګڼې ګوڼې ښار، خو ولس یې آرام او هوسا ژوند تیروي، ځکه چې د اسلامي امارت مجاهدین په ځانګړي ډول بیا پولیس د دوی لپاره ښه امنیتي چوپړتیاوې وړاندې کوي او شپه او ورځ د دوی په خدمت کې دي. رمضان ده وسیله د رحمت، وسیله د غفران ده. مبارک رمضان، مبارک. د روژې مبارکې میاشتې په لړ کې هم پولیس په پښو ولاړ، په دنګ قامت او استواره مټو نه ستړي کېدونکې هڅې کوي تر څو ولس لا نور آرامه وي. دا د غزني ولایت ځانګړي ځواکونه دي، هغه ځواکونه چې د ولس لپاره سترې او نیکې هیلې لري. پاک سبحان او کریم، رب لمور او لپلار او یا ذل مهربان ده. د مازدیګر د لمانځه وخت کېږي، د الله پاک د امر پر بنسټ لومړی لمونځ کوي او بیا د کابل کندهار پر لویه لار د ولس د آرامه تګ او راتګ لپاره ولاړ دي او شیبې تیروي تر څو ولس ته زیان ونه رسیږي. په ورته وخت کې د غزني والي الحاج حافظ محمد امین عمري هم د اتلانو لیدلو ته د سړک سر ته راځي او له دوی سره لیده کاته کوي. السلام علیکم. طالبیان څنګه؟ خیرات خیري خیرات خیرات صحالات الحمدلله امنیت نور خیرات بخیر، هیڅ مشکل خو نشته بخیر الحمدلله. خو عمومي لاره ده کابل قندهار حالات ښه دي؟ هو الحمدلله بخیر، وضعیت سم دی، څه مشکلات ستونزې خو به نه وي؟ یا الحمدلله بخیر امنیت. هغه هم داسې دغه سوارلي سیزي راځي شکایت د شان خو به نه ښه خوشحاله دي الحمدلله چې په دغه باندې کوشش وشي سوارلي سره څومره ښه اخلاق وشي او خوشحاله رخصت شي، که پوښتنه ځینې کېږي او معلومات ځینې کېږي هغه هم په داسې طریقه باندې ځینې وشي، نو ډېر کوشش په دغه باندې وکړي. السلام علیکم. طالبیانو څه حال ده؟ جوړې خیرات کراري ده خیرې ښه جوړې څه حال ده؟ کابل قندهار لویه لاره ده، سوارلیان چې راځي داسې کله کله ځینې اوقاتو کې د مجاهدینو خو تکلیف نه وي، نور حالات هم ښه مجاهدین چې کله پوښتنه ځینې کوي یا معلومات ځینې کوي، خو چې کوشش چې په دې باندې وشي چې هغه معلومات او پوښتنه په داسې طریقه چې وشي په ښه لیول په ښو اخلاقو باندې او پوښتنه ځینې وشي بد اخلاقي او دغه شیان ډېر کوشش په دې باندې کوو چې الحمدلله مجاهدین چې څومره دي زموږ تاسو اسلامي امارت مشران هغه الحمدلله مخکې هم د ولس خدمت کړی او اوس هم الحمدلله ټول د ولس خادمان دي. دا د غزني او کندهار لویه لار ده او دلته راغلي یو د چک پاین لپاره. الحمدلله ولس ډېر خوشحاله دی، له اسلامي امارت څخه ډېر خوښ دی او اسلامي امارت هم دې ته ژمن ده چې د ولس د امنیت لپاره شپه ورځ په ځان باندې وکړي. روژه یې هم موږ خدمت کوو، که بېله روژې هم موږ خدمت کوو، موږ د خپل سر په ساتنه باندې د دوی خدمت کوو. د مجاهدینو د لیدلو نه وروسته د مسافرو سره لیده کاته کوي او د دوی د حال او احوال څخه ځان خبروي. څنګه یې خیرات ده؟ استادانو تاسې خو لږ احتیاط کوي په دې لاره باندې هر وخت ټکرونه یي موږ کاشکې مو دغه خواشیان دي د موسیقلان ولا د موټران ولا یو دمې در باندې راکړه دونه نه کډای دی در باندې یعنې ډېر احتیاط په دې کې پکار موږ په دا احتیاط موږ سره مسافر یو 50 کسه مسافر خو دوی موږ نه پرېږدي. دا څومره سوارلي چې ده دا څومره سوارلي دا ټول مسؤلیت یې تا په غاړه باندې یعنې چې څومره احتیاط پکې وشي موږ هغومره ښه خبره ده. السلام علیکم. ستړي مه سئ ستا د جوړې خیرات کارای خیري څنګه دی حالت خیرات په لاره خو به څه ستونزه مشکل نه وي الحمدلله. دغه ځینې مجاهدین کله کله چې تاسو په دغه کارولو باندې راځئ ځینې په تکلیف خو به نه یي
بد اخلاقي یا وظیفه ده یا وظیفه ده بیرته شو کې بیا په خیر الله خوشاله خیر شي د ډریوران کله ستاسو دغه سره یي کله کله دغه پیښې حادثې کېږي سوارلي والان باید وخت په وخت باندې ډریور ته خبره وکړي یعنې چې هغه سرعت یې چې لږ کم وي هغه ډېر ګټور وي تاسو هم کوشش کوئ لکه دغه ټوله سوارلي ده که نه ما اوس هم ډریور ته خبره وکړله چې د دغه ټولې سوارلي مسؤلیت یې تا په غاړه باندې څومره احتیاط کېږي باید موږ احتیاط کې وشي السلام علیکم ځانګړو ځواکونو د لویې لارې پر سر د روژهدارو مسافرو لپاره خرما او اوبه هم ویشي تر څو دوی په لاره خپله روژه ماته کړي. مبارک رمضان مبارک رمضان دا وسیله د رحمت. د روژه ماتي په وخت کې د غزنی ولایت د والي له لوري د پولیسو لپاره هم روژه ماتی چمتو شوی. په پای کې ټول په ګډه د دعا په کولو او نیکو هیلو روژه ماتوي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. او د ماښام د جماعت لمانځه وروسته ولس ته د خیر په دعا د خپل کار یوه بله ورځ پای ته رسوي. الله اکبر. رمضان مبارک رمضان دا وسیله د رحمت وسیله د غفران دا مبارک رمضان مبارک رمضان